د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د حوزوي روغتون ډاکټران وایي چې یاد روغتون ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی او دوی علت په هیواد کې د خلکو عمومي اقتصادي ستونزې بولي. دوی وایي په دې حوزوي روغتون کې چې سټاف یې د 150 بستریز روغتون دی، خو په اوسني وخت کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو اړتیا ده چې ډاکټران او کارکوونکي زیات شي. د پکتیا حوزوي روغتون سرطبیب وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره له هغو زورواکو څخه خلاص شوي چې مخکې به یې له ډاکټرانو سره جنجالونه کول. نوموړی وایي اوس چې کله د امارت ځواکونه راځي له موږ سره یې چلند ډېر ښه دی او دا چې امنیت راغلی روغتون ته د شپې او ورځې ناروغان راځي. مخکې به دلته څوک راتلل نو د ډاکټرانو د صحي پرسونل سره به برخورد ښه نه و، لانجې به ورسره کول، خو اوس الحمدلله څوک هغه نه کوي، خصوصا د طالبانو نظامي کسان چې راځي او ډېر په اصول او په ادب سره دلته راځي، یعنې هغه زورواکي او هغه نه کوي دلته. د پکتیا حوزوي روغتون کې ګڼ شمېر ښځینه ډاکټرانې هم کار کوي. دوی وایي پخوا خپلې دندې ته ډېر په ډاره وهم راتلې، خو اوس چې په هیواد کې سوله راغلې او جنګونه ختم شوي، دوی هم په ډاډه زړه روغتون ته راځي او د ناروغانو درملنه کوي. مخکې له ذهني هغه م لرله ډارېدلو څخه خدای نخسته کوم بل مشکل راته هغه نسي، انفجار ونسي، شفخانې ته څوک داخل نسي، بس هغه دا چې امنیت ته هېڅ کوم مشکل نشته زموږ لپاره. حوزوي روغتون ته له مریضانو سره راغلي پیوازان وایي چې تر پخوا اوس په روغتون کې له خلکو سره د ډاکټرانو په چلند کې هم مثبت بدلون راغلی او پر مریضانو ډیره پاملرنه کوي. دوی وایي هیڅ را ستونزه نشته او په دې هم خوښ دي چې په لارو کې امنیت راغلی دی. ډاکټران چې دي هغه په خپل وخت ترڅي د دوی درملنه کوي، خو کوم مشکل په دې برخه کې نه دی راغلی چې د موږ ووایو چې یاره د دوی هغه چې کوم دی ناروغانو که نه درملنه اوسه پورې شوې نه دی، په خپل ټیم ډاکټران وترسي، خو هر څه چې دي تر اوسه پورې ډېر ماشاءالله ښه روان دي، کوم مشکل نشته په دې برخه کې. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال هم وایي معلومه ده چې تر پخوا حوزوي روغتون ته د مریضانو ورتګ زیات شوی دی، خو په یاد روغتون کې بیا ډاکټران او وسایل په هغه اندازه نه دي چې اوس ورته اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وایي چې په دې اړه یې له عامې روغتیا وزارت سره هم خبرې کړي او دا ستونزه یې ورسره شریکه کړې ده چې د پکتیا حوزوي روغتون ته دې د حوزې په کچه وسایل او سټاف ورکړي. لوړ ده په زیات فدوینې په حوزوي روغتون دی، اما هغه چې دي اسباب وسایل هغه پرسونل که د حوزې په کچه یې وګورې کم ده، نو مو د وزارت سره د خبره شریکه کړې او بیا شریکه کو چې خصوصا حوزوي روغتون ته دوی ډیره توجه وکړي ځکه مراجعین دي زیات او پرسونل ده کم. د پکتیا حوزوي روغتون ته په داسې حال کې د خلکو ورتګ زیات شوی چې په هیواد کې د امنیت پر راتلو خلک د شپې لخوا هم روغتون ته ډاډه تګ راتګ کولی شي او له بلې خوا بیا خلک وایي چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي نو ځکه دوی نږدې شخصي روغتونونو ته نشي تللی او حوزوي روغتون ته مراجعه کوي. عزت الله احمدزی، CMG پکتیا.